د صبر د هغه 9 ورځې 40 کاله پوره شول چې د سردار محمد داود خان حکومت پکې له منځه ولاړ. د میدان وردګ ولایت اوسیدونکي وایي چې له هغې ورځې وروسته مجاهدینو د 14 کاله سختو قربانیو په پایله کې کمونیستي لښکرې په ګونډو او له نن څخه 33 کاله وړاندې د ثور په 8مه هېواد آزاد کړ. سردار داود باندې په 50 کې په دغه وخت کې کودتا وشو، دی پارک و دی لورګانې بیچارهګانو په دوی باندې دو خپله سایمانصبه د افغانستان له ده سره نازواني وکړه، ټول ده تربیه کړي وو، خو د مقابل کې ټول ودرېده او دی سره ډېر بد وضعیت وکړ او دی بیچاره شهید شو. روسان چې راغله په افغانستان باندې یرغل وکړ او د مجاهدینو ډېره کلکه هغه وکړه، ورسره وجنګېدل، ډېر قوي شهیدان هم ورکړل، په دې ملک کې ډېر زیان هم وکړ، ډېر کورونه وران شول، ډېر مخلوق شهید شه. بیرته د الحمدلله د روسان هم پسې واخیستل او ښه بریا هم لاسته کړله، مجاهدین ډېر خوشحاله وو. د میدان وردګ ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلین د صبر 9مه د هېواد په تاریخ کې توره ورځ بولي چې د بېشمېره بېګناه افغانانو د وینې د تویېدو لامل شوه او د همدې قربانیو په پایله کې د ثور په 8مه مجاهدین بریا ته ورسېدل. کله چې کمونیستانو کودتا وکوله، سردار داود سره د خپلې کورنۍ د 18 هغو په شمول باندې په شهادت ورسول او کمونیستانو له دې سره سمدلاسه یې داسې بد اعمال شروع کړلو چې چیرې به علما ولو یا به قومي مخور ولو او دی یې چاپې اچولې، دا خلک یې وړو، اوس هم دا ورک دي زراو خلک. بیا د دوی خپل داخلي اختلافونه سرالو سره یو کال وروسته نور محمد ترکی فضل امین په قتل کړلو، په خوله یې بالښت ور کېښودل، ویې وژل. د دې نه 4 میاشتې وروسته روسان رالو، 10 کاله روسان وتېر په افغانستان کې. هغه بد اعمال، هغه ترخه اعمال چې دوی په افغانستان کې وکولی، چې څونه یې بد یادوي دغونه یې بد وکولی. د یاد ولایت اوسیدونکي وایي چې افغانان باید تیر تاریخ ته په کتو د اوسني لاسته راوړي برم په ښه شان ساتنه وکړي او د هېواد په آبادولو کې له اسلامي امارت سره اوږه په اوږه کار وکړي.